نظر مې پکې دا د بوځي چې مسلمان باید مسلمان باندې ظلم ونه کړي او دا د یهودو نصاراو یو پروسه ده چې په مسلمانانو کې داخل کړې ده. یو مسلمان په بل مسلمان باندې وهي او مقصد آزار ورسوي چې هغه د دوی هغه شرعي او هغه اخروي حالات پې بدل کړي. نو مدار د ایمان او مدار د اسلام دا په دې کې چې د اسلام تقاضا ده چې باید مسلمان څوک ضرر ونه رسوي او دلته خو دوه حقوق دي، یو د اسلام حقوق دي او بل د جوار حقوق دي. نو موږ دوه حقوق لرو، هم دا د چې همسایه‌توب ده، هم اسلامی اخوت ده. نظر چی است؟ چون کنند غیرتی شدن دارن. خب پیام چی است برای حکومت ایران؟ پیام است که هر انسان روزی 1 متر کار کرده میتونه. اگر نفوس ما هر نفرش 1 متر کار کنه، ما در افغانستان آدم گشنه دیگه نداریم. کجا برن؟ ایرانی ها میگه میمان یک روز نه تا نوروز. این گپشان تو قبول میکنی؟ واقعیت میگه، راست میگه. خب حالا چی کنن بعد افغانا؟ یعنی به ملت خود بیان، به کشور خود برگردن. این گپ قابل یقین است، قبول است برای افغانا و برای دنیا که گپ یا میزنن؟ نه قبول نیست دیگه. خوب بیچاره مهاجر هستن، مجبور هستن کنجا هستن. دیگه اگه مجبور نباشن میان در وطن خودشون. فوراً همین صدا را به جامعه جهانی برسانین دوستا، دست به دست کنین به رهبرا، به کلانا، به خردا، به وزیرا، به وکیلا، به تماما که خود افغانی میگیرن، مسلمان میگیرن، از افغانستان است. فوراً سر سازمان ایران فشار بیاره که 4000 نفر گروگان در اردوگاه زایدان گرفتن، خاطر 1 میلیون تومان پول بده، چون که اینا خودشان نامده، همه را رد مرز کرده، گرفته اسنادشان را پاره کردن، اینا را به زور شکنجه و شعلاق اینا را دستبند زده آمدن. نصف اینا مریض از سر در سر کل گریجه قبه کرده در یک جای زندان، فقط گانتینامه است، نه نان میده. به خدا قسم است که مسلمان هستین، باور کنین 48 ساعت شده تنها خودی ما به غیر از یک ذره آب شور دیگه هیچ چیز به ما نرسیده. پولا هم که گرفتن، گوشای مردم هم گرفته، همین هم شیر رقم ما خودی با همین گوشی را نجات دادیم به خاطر مشکلات همین شیر بچهای افغانیا که اینجا گروگان است. 10 روز شده خواست، 20 روز شده خواست، 5 روز شده خواست. در داد همینا برسین، امیر در گوش ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. د روان افغان گروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مارکلی کوم. خوشحاله یم چې زه تواب مسا یو ځل بیا د یو ښکاري راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې یم. قدرمنو دوستانو، یو ډېره مهمه او اساسي موضوع ما پیدا کړې ده. غواړم چې د دغه موضوع په اړه باندې زموږ د هېوادوالو خصوصا د کابل ښار په پروژګاه سیمه کې باندې دغه نظرونه واخلم چې دغه ایران حکومت امر کړی ده خپل د رئیس جمهور له طرفه او د دوی کابینې له طرفه چې افغانان په ټول ګرد ایران کې باید اجازه نه کول شي چې دوی له نابیانه ډوډۍ واخلي، دوی کرایي کورو کې ژوند وکړي. یعنې دوی باندې سخت بندیزونه ټول یا ته خبره مسې حکومت نظامی برخو ته هدایت کړی دی چې هر چېرته چې پټونه واچوي دا خلک رانیسي. سخت تکلیفونه هېوادوالو ته رسولي دي. نو زه ډېر خواشینی یم چې دا کار کړی دی. همسایه‌توب داسې نه وي. نو ما غوښتل چې دلته په فروشګاه سیمه کې د دوکاندارانو نظرونه واخلم، د خلکو نظرونه واخلم، ښایسته خلک پیدا کړم چې د دوی نظرونه واخلم. نو هغه هېوادوالو نه ډېره مننه کوو چې زموږ روان افغان ګروپ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینه سره ګوري، زموږ خپرونې لایک یې، سبسکرایب یې، شیر کړي، خپلو هېوادوالو سره خپرونې ګوري. نور د تاسې وخت نه نیسم، ډېره مننه. راځئ چې دغه زموږ د هېوادوالو نظرونه سره په ګډه وګورو، نو موږ سره پاتې شي.
بیننده های محترم، طوری که آگاهی دارید در این اواخر به خصوص حکومت جدید کشور اسلامی ایران طی جلسات و کنفرانس های مطبوعاتی متعدد به اداره های مختلف به خصوص نیروهای پلیس، سرحدی، شاروالی، نظامیان و مردم دستور داده تا افغانهای مقیم در ایران که دارای اسناد قانونی نباشد به هیچ عنوان آنها را مسکن، غذا، نان و حتی در موترهای شهری اجازه ندهید تا استفاده کنند و هر جای از شهرهای مختلف کشور ایران باشند مهاجرین را بدون استثناء مورد اذیت، شکنجه و بالاخره از کشور بیرون کنید که این دستورهای کشور همسایه باعث گردیده تا نیروهای امنیتی از این فرصت استفاده نموده افغانهای مقیم در ایران را در هر حالت گرفتار نموده در اول از ایشان مدارک بود و باش مانند پاسپورت، ویزا و غیره اسناد ضبط می نماید. بعدا لط و کوب می کند، پول می گیرند و در اردوگاه های مختلف آنها را بندی و شکنجه می نماید و سپس آنها را بیرحمانه از کشورشان اخراج می کنند. در حالی که این سر و صدا در کشورشان رسیده ولی با بیشرمی از حق مسلمشان دفاع می نمایند. در حالی که افغانهای مقیم در ایران فقط در کشور ایران در حیث بازسازی و امران کشورشان فعالیت می نمایند و حکومت اسلامی ایران همه تعهدهای همسایه‌داری اسلامی و بالاخره همزبانی و دینی دو کشور مسلمان و همسایه را زیر پا می نمایند. افغانهای واقعا ضرورتمند ما را در بین دو تخته آسیاب قرار داده و باعث دلرنجی و خراب شدن مناسبات دو کشور همسایه خواهد گردید. در حالی که امارت اسلامی افغانستان از کشور دوست همسایه خواهان تجدید نظر در حیث اخراج مهاجرین در این لحظات اساس شرایط کنونی و بحران اقتصادی کشور عنوان می کند و از حکومت ایران می خواهد اذیت هموطنان ما را در کشورشان توقف دهد و از طریق مفاهمه مشکل بین دو کشور حل گردد. حاجی صاحب سلام علیکم. سلام مسیح خیر خدا. ته مهرباني وکړه خپل ځان لیدونکو ته او پیژنه نوم دې چیرې ده؟ زه شیخ عبدالجبار لوګر ولایت. ډېر ښه. جبار صاحب ته چیرې دې ډېره ماشاءالله مبارکه ده. ته دغه لیدونکو ته دا وایې چې دغه وروستیو څو میاشتو کې یا څو ورځو کې د موږ افغانان په عراق کې سخت ځورول کېږي. دوی ډوډۍ خوړلو ته نه پرېږدي، ډوډۍ اخیستی نشي نه بیانه، دوی ته کورونه په کرا بادوار نه کول شي، ډېر محدودیتونه دي، چک پاینټونه په لارو کې اچولي دي، دوی له موټرونو راکښته کړي. دغه نظر د اسلام له نظره او د یو ګاونډي له نظره څنګه د تاسې نظر شی ده؟ یعنی مطلب دا ده چې د ایغو دغه کوم رویت چې دا د مسلمانانو سره کوي دې مطلب یې تاسې ده نو دا خو د اسلامي اخوت له نګاش کړي لري خبره ده. انما المؤمنون اخوتون، مسلمانان چې دا د اخوت او د ورورتوب حیثیت لري. بل حدیث مضمون دا ده چې مسلمانان داسې ده لکه عضو واحد، لکه بدن واحد، که په ټول بدن کې یوه ګوته خوږ شي ټول بدن نارامه وي. نو که یو څوک دی واقعي د اسلامیت دعوه کوي، د ایمان دعوه کوي، نو دا شی د ایمان او د اسلام اشکال لري خبره ده. د بخاري د مسلم حدیث ته چې مسلمان هغه د کامل مسلمان چې مسلمان د ضرر او د لاس د ضرر د خولي له ضرر څخه په امن وي. نو مدار د ایمان او مدار د اسلام دا په دې کې چې د اسلام تقاضا دا ده چې باید مسلمان څوک ضرر ونه رسوي. او دلته خو دوه حقوق دي، یو د اسلام حقوق دي او بل د جوار حقوق دي. نو موږ دوه حقوق لرو، هم دا ده چې همسایه‌توب ده، هم اسلامي اخوت ده. دغه دواړه حق تقاضا دي دې کوي چې د کوم عمل دوی کړی ده دا د اسلامي اخوت او د همسایه‌توب اخوت څخه دا لرې خبره ده او دا سبب د بعد له الله له رحمت څخه دی. ما شما شکر مسلمان هستیم، باید مسلمان به رحمت الله شاهد بر مسلمان. الحمدلله ما شما مسلمان هستیم، باید رحمت دل کنن. چرا ظلم ستم کنن؟ ظلم ستم بر مسلمان روا نیست، نواز کنن. چرا کنن؟ ایرانیا با چی میگه؟ ما می کمیته هزار که میبینیم یا میگه کشور خودتان امنیت است، چرا در کشور خود نمیرین؟ آیا امی گپشان قابل چی است؟ قبول است برای افغانا؟ اعتراض برادر اکثر مردم که از کشور میبرند مجبوری، به خاطر از اینکه کار غریبی روزگارشان نمیشه مجبورشون میبرند. غیر از خانه خود ملت خود آدم خاک خدا باید
کرونا سودا نمیکنه. به خاطر از اینکه الحمدلله از این پیدا شدیم در اینجا پناه میشیم. اگر روزی بعد گوش بگی نیکان ما اینجا پیدا شده. اگر روزی بس سری ایرانیا بیاد افغانستان بیا ما شما همین میهمان وزیری که یا 40 سال کنه ممکنه میتونیم والا کوشش میکنیم باید کنیم. به خاطر از اینکه یک آدم که نیکی کرده مقابل نیکی کنی، وقتی خدا نخواسته بدی کرده مقابل بدی کنی باید. نظر مې پکې دا د بوځي چې مسلمان باید مسلمان باندې ظلم ونه کړي او دا د یهودو نصاراو یو پروسه ده چې په مسلمانانو کې داخل کړې ده. یو مسلمان په بل مسلمان باندې وهي او مقصد آزار ورسوي چې هغه د دوی هغه شرعي او هغه اخروي حالات پې بدل کړي. یعنی دا حالات په افغانانو باندې پاکستان راوستل ایران فشار راولي کنه یعنی دا معدل دا د یهودو نصاراو یو مبارزه ده چې په مسلمانانو کې شروع کړې ده چې یو مسلمان له بل سره په جنگ واچي. دا په قرآن عظیم شان کې نوشته دي چې یهودو نصاراو شکست خوړلی و. الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یهودو نصاراو څه ایمان راوړه څه اجازه ورکوله. زبده یې وتښتېدل چې زبده یې وتښتېدل یو سرزمین ته نو هلته یې چې تړې وکړې چې مرګ دې مامدایي جنگ دې مامدایي او کامیابي نه لرو. نو بیا پوځي د یو لینې پوځي هغه ورسېد فکر چې په مسلمانانو کې بې اتفاقي واچوئ او پیسې ورته په سود کوي چې حرامه شي. اوس حکومت د تا پیام چیرې ده؟ زما پیام دا ده چې حکومت باید د دې مهاجرینو سره کومک وکړي او ځای په ځای کې له ټولو د خپل کور خپل ګور او خپل کور دا له ټولو کده یعنی خپل وطن ته راولېږي نه خو یعنی ما دا لې چې پرده وځي دا مسلمانانو کې بې اتفاقي فشار پې نه ولي چې فشار پې را نه ولي خو که بیا فشار راوځي وطن د دې ته امارت نه دا هیله لرو چې پوځي دې خلکو ته یو څه کومک او یو څه آفرین دې ته یعنې مصروفیتونه پیدا کړي کار پیدا کړي. ډېره مننه حاجي صاحب ډېر مهربانه خیر. او نور دا ګورې ښه دا د یهودو نصاراو یو مبارزه ده چې اسلامي ممالکو کې اچولی یو په بل وهه او هغه له هغه ځای شړه او هغه له هغه ځای شړه بله هېڅ خبره نشته. دا د یهودو نصاراو مبارزه لاره نو موږ دا وایو چې خدای د ټولو مسلمانانو ته هدایت وکړي چې یو بل ونه شړي او یو بل ونه وهي. صفت یک مسلمان نظر چی است؟ نظر ما بسیار یک کار جنایت میکنن، نظر خوب نیست. باید فامیلی میمانایشان رو بپذیرن و مسافر هستن کتشان رویه خوب کنن. خب امی مردم میگه و در 40 سال میگه شما را میگه افغانا را میگن که ما شما را نگاه کردیم دیگه بستان است. این گپ قابل یقین است، قبول است برای افغانا و برای دنیا کی گپ یا میزنن؟ نه قابل قبول نیست دیگه. خوب بیچاره مهاجر هستن مجبور هستن کنجا هستن. دیگه اگه مجبور نباشن میان در وطن خودشان. خب در صورت مجبوری باید بپذیره ایشان دیگه اونا که با مشکل ندارن. فعلا حکومت افغانستان یعنی امارت اسلامی افغانستان باید به ایران چی رقم پیشنهاد بده که تا که همین افغان‌ها خودشان زیر تهدید نباشن؟ حکومت باید چی کنن؟ حکومت باید برای اونها اجدار بده بگه که دیگه که مهاجرین غرض نگیره اذیت نکنه ایشان دیگه که مردم افغانستان باید روی خودش کنه. خود تا یک جای خوب میکنه خیلی یک جای مردم از مشکلات و بیکاری دچار این مشکلات ها شده. اگر کار باشه در این ملت خود ما آرامی است آزادی است دیگه چه ضرورت است که به کشورهای خارج بریم. خب مشکل ده است که بیکار است مردم میگه با بیکاری در مشکل برخورد. ایرانی‌ها باید چی تصمیم بگیرن چی امی کاری که یا میکنن امیال فعلا امر شده این کار یا بس کنن یا یک وقت برای تعیین کنن که در 1 ماه 5 ماه 1 سال 2 سال یا بعد آستا یک تاجیل بتشانه که باز برن کشور را ترک کنن. یک کاری است که هر کاری کس آدم دفعتاً یک نفر نمیتونه که در پشت خانه‌اش بره از خودش بگیره بکشه و سپردش. میره وقت بده 6 ماه 7 ماه 1 سال وقت بتشونه که مردم بر زندگی خود آماده شود. خود بر خانه خود بیاره اگر یا بی‌سر نوش میکشه حرکت میکنن یا کجا برن. ایرانی‌ها میگه میمان یک روز نه تا نوروز این گپشان تو قبول میکنی؟ واقعیت میگه راست میگه. خب
حالا چی کنن بعد افغانا؟ بیاین به ملت خود بیاین به کشور خود برگردن. در ایران نرن دیگه. نه به ایران چه ضرورت است که برن؟ دیگه ما مهمان نخواست که صاحب خانه دیگه چه ضرورت که برن؟ امی 5 میلیون یا 3 میلیون افغانا که در کشور ایران میگه چی هستن جابجا هستن اینا ما شما پذیرفته میتونیم اینجا یک لقمه نان برای پیدا میشه در وطن. کار دولت است، کار امارات است. ما از توانمندی خود یک قانون هم توانمندی نداریم. افغانستان خود معرفی کنین. نام احمد شاه. خو احمد شاه در مورد تصمیم اخیر کشور ایران که میگه افغانا را میگه نمانین که از نانبایی نان بگیرن، افغانا را نمانین که در خانه بیادر زندگی کنن، در جایی که یارا گیر کردن راستن بیادر یارا ولچک زده بیادر چی کنین یارا خارج کنین از کشور. غیرتی شوند. نظر چی است؟ چون کنند غیرتی شوند نرن. خب پیام چی است برای حکومت ایران؟ پیام است که هر انسان روزی 1 متر کار کرده میتونه. اگر نفوس ما هر نفرش 1 متر کار کنه ما در افغانستان آدم گشنه دیگه نداریم. خب یعنی همین افغانای ما شما که در ایران رفته ایره یعنی تو قبول نداری که چرا رفته؟ اگر ما یک سرکاردار کار باشم یعنی ما که مردم که ببینی که ببینیم چی کار میکنی بیکار ما کار دارم ما با کل زیاد کار دارم آب در افغانستان هست میره به کشورهای خارج از هر جایش که ببینی خاک که آب بدی مردم شکمش سیر میشه ما از آب خود استفاده نمیکنیم. خب برای حکومت پیشنهاد چی است؟ حکومت پیشنهاد که فرار کرده میره روزانه. حکومت ما دولت است، دولت دال داره، واو داره، لوموتی 4 حروف داره. هر 4 حروفش قیمت اگه بخره دیگه که از جایی نمیره. میگه چون نیست امید عمرت از شام به چاشت باید تمام عمرت تخم نیکو باید کاشت جیره خوران که از بر من و تو سراغ فتنه ایام کردند نشو پیدا در توحید ایوی تو را اینو مرا آن نام کردند سفر یک جاده یک منزل هدف یک امیر کاروان ما یکی است و هر جای خدا را میپرستند مسلمانی که میداند خدا یک. بیا ما و شما با دست وحدت حجاب از چهره تقدیر گیریم و نیرویی که بخشد لا اله زمین و آسمان را زیر گیریم. جاید نیست اول خو ما و ندونا هم دین هم مذهب هستیم باید با افغانها رویه نکنن چرا که در افغانستان کار غریبی نیست همش از مشکلات و فقر و بدبختی رفتیم این افغانها هم کنجا رفته طبق قانون کار خود پیش برن انشاءالله با اونا کار ندارن نام کنجا میرن در پارکا مردم از اذیت آزار میکنن سبب بدبختی خودشانه. اگر در وطن خودم سرکشی کنی برای مردم آزار اذیت شوی طبعا در وطن خودم جنجال برای رخ میده. اینا کوشش کنن که کار خود دنبال کنن پشت گپای قناق نگردن با پارکا میرن و با خیابانا و جادا میرن اینا با مردم مشکلات ایجاد میکنن. دولت ایران هم مجبور به این کار شده. اینا از دولت ایران هم خواهش مایی است که با مردم افغانستان توجه کنه چرا که در افغانستان شرایط برای بعضی مردم مناسب نیست کار و غریبی نیست بلش از مجبوری و بیچارگی رفتیم. توجه دولت ایران هم بر افغانا میخوایم خدا کنه که در این عرصه یک چیز توجه کنن که مردم افغانستان هم تا که یک وطن آرام و آباد شود بعد بخیر برمیگردن انشالله که آرزوی ما است که ایران هم همراه افغان همکار شود و مدعین همسایه‌داری که بالایش داریم آدمی انشالله که استفاده درست کنه افغان هم اونا هم توجه بالای میکنن اگر جور باشن آرام باشن افغان ها در جایی که باشن آرام و موفق باشن.